د نن پنجشنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې ایران ته د هلمند له سیند څخه د 1450 کال شوې هوکړې سره سمې اوبه ورکول کیږي. یاد وزارت زیاتوي چې اسلامي امارت د اوبو کچې ته په کتو یا د هوکړې ته ژمن دی. ملي دفاع وزارت وایي چې د 201 خالد بن ولید قل اردو د حمایوي او لوجستیکي کنډک له لورې په تېر یو کال کې 3593 بېلابېل نظامي وسایط ترمیم او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي. کابل ښاروالۍ وایي په کابل ښار کې د معیاري او قانوني ودانیو د جوړولو چارې روانې دي. تورخم ګمرک کې په زیاته کچه چاودېدونکي توکي نیول شوي. د تورخم ګمرک منصوبینو لخوا 19 بستې چاودېدونکي مواد چې حلوایي بارود ورته ویل کیږي او وزن یې 480 کیلوګرامه دي په یوې سوداګریزې محمولې کې ځای پر ځای شوي ول او غوښتل چې افغانستان ته ولېږدوي کشف او ونیول شول. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي د افغانستان اسلامي امارت د برېښنا، کانونو، کرنې، ترانسپورت، روغتیا او معلوماتي ټکنالوژۍ په سکتورونو کې پانګونه خپل لومړیتوب ګڼي او په دې برخو کې هر ډول سهولتونه برابر کړي دي. د افغانستان بانک سرپرست رئیس مولوي هدایت الله بدري له هیوادوالو غوښتي چې د افغانۍ د ثبات ساتنې په موخه باید په افغانیو پیر او پلور وکړي. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي سږ کال په 2033 هکټاره ځمکه هندواڼې کرل شوې چې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې 10 سلنه زیاتوالی راغلی دی.